دا یو نظم دی سرلی کې دی حرامو ته چل یو عابد په یو کالي کې استوګنو ښه پوره له علم دین نه برخمنو بې حسابه علم خدای ورته ورکړي خو عمل یې خپله نه و باندې کړي همیشه به یې کول نصیحتونه ورته ناست به و بې شماره عالمونه شراب زنا حرام دي په دنیا کې دوزخونه یې بدله ده په عقبا کې چې حرام خوري آخرت به یې خراب سي په نصیب به یې قیامت کې لوی عذاب سي تا هر څه به یې په کور کې هم ویله د بل حق شراب زنا به یې غندله یوه ورځ غرمه و کور ته را روان دي د ولې ډېر زور باندې کړی دي ستومان دي په تلوار چې کله کور ته سو دننه وار د وار یې غږ وکړي پر مېرمنه و غرمې ته چې کوم شی دي را پوخ کړي خو لوږې یم د مرګ ول ورته وړي و سړي ته ښځې وویله داسې ته خو کښېنه د خوړو شی به پیدا سي نن مې تا ته ښه پاتی دي در پخ کړي موږ په خپله ځان ته چرګ دی حلال کړي د سړي سترګې سوې پورته کلګي ته ویل وګورې وجې بې انصافي ته له خوارۍ نه پر ما شپه ورځ یوه ده په تور مخ چې یې ګټم دا مې فایده ده ښځې وخندل چې ټول دې در تا جار سي خو په چرګ به دې هډونه لا مردار سي دغه چرګ د ګاونډیانو وراغلی بیا جزي پر سر په کاڼي وویشتلی ما ویل که یې خاوند باندې خبر سي له یوه چرګه به جوړ راته لوی شر سي هغه چرګ مو اوس پوخ کړي دي وځان ته که تا وخوړي مسؤل به سي سبحان ته ته خو تل وایې چې حق د بل حرام دی نو سړی زما په زړه کې هغه وام دی خو عابد چې خبرداره په شوروا سو لټوي ورته حیله په دې سودا سو ویل نن به دا شوروا خامخا خورمه یوه لار به ورته حتما لټومه ویل ښځې مساله او د سون توکي بل دا چرګ چې جسور کړي دي غوړو کې راته ووایه دا ټوله شان د چا دي چې ګډ کړي دي د چرګ په جېب شوروا دي ویل زه چې صدقه سمه سړی ټوله ستا دي تر دېګدانه تر دېګله یې صرف مو چرګ د ګاونډیانو دي غلا کړي په چاره ملا د کور دي حلال کړي سړي وویل چې دا رقم کیسه ده د شوروا یې نو ما ته اجازه ده تش په غوښو یې زما غاړې بنجېږي هغه تش وخوري په ټولو مو بسېږي ښځې هم دستي ډوډۍ سره وره کړه د ده مخ ته یې شوروا باندې چپه کړه چې دې څنګه کړه کټو باندې راپورته غوښې هم سوې رایله د کاسې لور ته ښځې بېرته هغه غوښې ټولولې له کاسې نه یې کټو ته اچولې په دې وخت کې سړي هم ورته کتله چې مېرمنه غوښه بېرته ټولوله د سړي په نس کې لوږې زلزله کړه له هغه ځای نه یې ښځې ته ناره کړه ویل زه چې صدقه سمه اغلي دغه غوښې خو په خپله دې راغلي دا یو څه غوښه چې خپله راشوه سوه دا هم ګوره په شوروا کې زما حصه سوه دا چې خپله پر کاسه دې رالوېدلي ته یې ولې ټولوې بېرته ښاغلي ورته وخندل مېرمن ویل صاحبه د حرام روا کېدل بولم عجبه دا چې دا ټوټه په خپله ده راغلې او خوراک یې دی روا تا ته ښاغلې نو دا چرګ هم په خپله دی راغلی ما ولاکه په کوڅه کې دی نیولی پر غرضا تر جواله راغورځېدلی زوی دې وویشتی پر سر بیا مو نیولي زه پوهېږم چې وغوښو ته پلمه کړې چې اوس څنګه خپله خېټه په مړه کړې د غلا کړي چرګ شوروا تا ته روا ده دا یې غوښې بس یې خوره دا یې شوروا ده سړي ځان اخر تر پزې باندې موړ کړي په دا رنګه یې حرام متجل جوړ کړي علم دین ښه دی هر څون د خو نه داسي چې اخر په جهنم درته سودا سي که څوک علم ته جامه د عمل ورکي نو پیدا به ښکلې لار د پیغمبر کې هغه څوک پر دې غړي باندې پوره وي چې لاس پر نبوي تناو تکیه وي